دا خبره مسلمانان او امتونه ولې کوي؟ دا د دې لپاره کوي چې زړه ته په دې باندې تسلی ورکړي. ځکه سړی نه چې ګناهونه فساد بېدیني کېږي زړه کې سکون ختم شي، نو بیا زړه ته د تسلی دپاره داسې خبرې خلک وکړي چې موږ خو بس د الله دوستان یو، الله خوښ کړي یو، موږ غوره امت یو. لکه دغسې خبرې نن موږ مسلمانان کوو که نه کوو چې موږ شکر دی د نبي علیه السلام امتیان یو، نبی علیه السلام به زموږ سفارش او شفاعت کوي، کلمه مو ویلی دی، شکر دی، الله موږ خوښ کړي یو، اسلام یې راکړی. دا خبرې یهودو نصاراو به هم کولو. نو فرمای وقالت اليهود ویلیو یهودیان والنصارا او نصاراو نحن ابناء الله منگا دی اللہ دوستان یو، دی اللہ زامن یو، و احباؤه او دی اللہ دوستان یو. زامن مانا دا دی اللہ دوستان یو، دی اللہ نازول یو. بچے چې څنګه په پلار باندې ګرانی نو بچی خوشالولو د پاره پلار ډیر کارونه کوي چې بچی مې خوشاله شي، نو الله هم منګه خوشالي منګه خپه کوي نه. اوس الله جواب کوي قل ورتوایا فلم يعذبكم بذنوبكم. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې دی يهوديانو نصرانيانو توایا فلم يعذبكم بذنوبكم، نو بیا ولې عذاب درکول تاسو ته الله په سبب د ګناهونو تاسو. بچی چې په پلار باندې ګرانی بیا خو پلار بچی سزاوار کوي نه، نو تاسو ولې الله پاک په تاسو باندې الله عذابونه مسلطو. بخت نصر چې په تاسو باندې مسلط شو سورۃ بنی اسرائیل کې به ان شاء الله راشي چې 12 لاکھ يهودانو کې 6 لاکھ ووجل او 6 لاکھ چې زنانه او ماشومان د ژوندۍ ځان سره بوتلل. نو چې د الله دوستان دوی باندې دا حالات راته معلومیږي چې دوی د الله دین پریښو، دوی د الله د دشمنۍ لاره نیولې وه. قل ورته وایه نبي علیه السلام فلم يعذبکم بذنوبکم. بیا ټایټس په نوم باندې رومي جنرال چې په تاسو حمله وکړه بیا در باندې څه وکړه. دارنګې وخت په وخت چې په یهودیانو عذاب راته لکه سورة اعراف کې به انشاءالله راشي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. الله تر قیامت پورې تاسو باندې دغه څوک مسلطوي چې بد عذاب به تاسو له درکوي. هټلر په یهودیانو مسلط شوی و، 15 لاکه یهودیانې وژلي وو، هالوکاست چې ورته وایي 15 لاکه یهودیانې وژلي وو. نو الله دوستان خپل دوستان به داسې خرابوي، داسې ذلت سره مخ کوي. دا خبره نن مسلمانانو ته متوجه دي. مسلمانان وایي چې نحن ابناء الله و احباؤه. ابناء الله که نه وایي که دا خو وایي چې موږ د نبي علیه السلام امتیان یو، د نبي علیه السلام شفاعت به وي، موږ جنتیان یو، جنت زموږ دی، شکر د کلمه مو ویلی. نو الله پاک دا وایي چې قل فلم يعذبکم بذنوبکم. د تاتاریانو په لاس باندې د عراق نه تر افغانستانه پورې په لکونو مسلمانان ووژلی شول. دا ولې وژلی کېدل چې تاسو د الله دوستانې، نو په میلیونونو مسلمانان بیا د تاتاریانو چې د الله دشمنانو د هغوی د لاسه مړه کېدل. ولې معتصم بالله بادشاه دا د غوی په سرمنه کې بند که او بیا د اس پسې وتړه او په لارو کوڅو کې کشکو د مسلمانانو باچاو چې دا څوک د الله دوستانی بیا داسې الله غزلیله کړي. د هغې نه وروسته مسلمانان په صلیبي جنګونو کې چې دومره وځپلی شول، د الله دوستان چې څوک وي الله ورسره داسې کوي. اسپانیا کې چې په مسلمانانو باندې څه وشول، سړي ټول امریکا او نورو ملکونو ته د خدمت دپاره بوتللی شول او زنانه او بچیانې صلیبیانو په خپل مابین کې په خلکو تقسیم کړ، یو بل ته یې ورکړه د مزدورۍ دپاره او د غلامۍ دپاره. د الله دوستانو باندې داسې چل کېږي.
ترکستان د تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او منګولستان د ملکونو کې چې په مسلمانانو باندې کوم حال تیر شو چې هغه باندې کتاب لیکل یو عربي عالم لیالي ترکستان د ترکستان شپې شبهای ترکستان چې تاغه وګوره په مسلمانانو سره تیر شو. نو چې څوک چې الله دوستان وي هغه باندې دا چل کیږي. ټول امت مسلمه چې هغه د غلامۍ په دام کې راګیر دي یو ملک کې استقلال نشته بغیر د امریکای او د روس د پریکړې نه خپل پریکړه او فیصله نشي کولای. زمونږ پیسې په نور ملکونو کې چاپ کیږي د کفارو په ملکونو کې که ملل متحد یو پیسه او کرنسی هغه قبول نکي هغه پیسه چلیږي نه. نو څوک چې د الله دوستان وي هغه دومره د غلامۍ او د ذلت سره الله مخ کوي. څومره چې تړونونه دي هغه که سیاسي تړون دی که اجتماعي که فوزي تړون دی دې تړونونو کې مسلمانان ولې څوک نه شاملوي؟ په امنیت شورا کې چې 15 دایمي غړي دي دې غړو کې مسلمانانو ته ولې ځای نشته؟ نو دا د الله دوستان دي. د دې د سولې او د جنگ فیصله په نورو ملکونو کې ولې کیږي؟ د الله دوستان داسې وي. د الله دوستان خو عزتمن خلک وي. د الله دوستان خو صحابه کرامو، د الله دوستان خو تابعینو چې په ملکونو باچهي کوله، کفارو به ورته جزیه ورکولې. نن چې موږ وایو چې موږ د الله دوستان یو دا اسه د زړه خوشالولو لپاره به دا خبره وکړو. نور په اجتماعي طریقې سره موږ الله خپه کړي، موږ د الله د دشمنۍ لار نیولې. د الله دوستان داسې وي چې هغه کفر ته زاری کوي چې ما قبول کستا وطن ته راځم چې د پیسې او روپې وګټم. هغه کفر ته محتاج وي. د الله دوستان خو هغه چې کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ ته کافر خط لیږلو چې زه خبر شوم چې ته خپل ملګرو صحابه کرام او نبی علی السلام پریخه راشه زه قبولیت درکوم. نو هغه په چغو په جړا شو، خط تنور ته واچوي سوزو چې زه دومره بی دینه بی ایمان شوم چې کافر زمانه تمه پیدا شو چې هغه ما ته وایي چې راشه زما وطن ته قبولیت درکوم. نو عزت نن د مسلمان په برخه نه ده. مسلمان هغه څه ذلیل شوی دی لکه څنګه چې يهود ذلیلو. کله یو څوک را باندې مسلط شي، کله روس را باندې مسلط شي، کله امریکا او ناټو را باندې مسلط شي، کله انګريز را باندې مسلط شي، او بیا دا عوام کوو چې موږ ډېر ښه خلک یو، مسلمانان یو، جنتیان یو، چې تر څو د الله د دین لاره مونږ نه ولای کامیابی نشته. دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی کو چې شفاعت به مو کوي طریقه د پردیو استعمالو، اخلاق او سیرت او شکل او صورت او لباس او جامه دا د غربیانو استعمالو، او بیا دعوا دا کو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان او هغه به موږ شفاعت کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تګلار رواني ګناه خو لیکن دغه د شفاعت امید ساتو.